السلام علیکم ورحمت الله هیله در کړو اوسېدمنه وي یو څه دوستانو چې زه په خپله دنده یا وظیفه کې ورنه بد وړم او خفه کوي مې هغه دا دی چې کله ترجماني کومه د نورو موضوعاتو تر څنګ بعضې وخت داسې وي چې یو کس یو افغان داسې وي چې هغه مکتب ته نه ځي د مکتب له طرف نه مدیر او نور هغه د دولت له طرف نه چې کوم اړوند کسان دي د کس مربوط کېږي هغه ټول په دې باندې ورسره خبرې کوي چې ولې مکتب ته نه راځي ولې غیرحاضري کوي نو ما ډېر دردوي داسې موضوعات ځکه د دولت له طرفه داسې کسان وي چې هغه څوک مدیر وي څوک رئیس وي همدارنګه د مکتب له طرفه د دوی مسؤلین سي هغه مدیر وي یا رئیس وي نو د یو کس ته داسې کس ته چې هغه خپل عمر هم نه یې پوره کړی زیري سن وي نو هغه ته په ساعتونو ساعتونو باندې غږېږي او خبرې ورته کوي او دا ورته وایي چې لطفا درسونو ته په خپل وخت باندې راځه او غیرحاضري مه کوه افغانانو ورونو لطفا په خارج ته چې راغلي اروپا ته چې راغلي دلته هغه څه ترسره کوئ کوم څه چې ستاسو په آینده کې په درد خوري داسې څه مه ترسره کوئ چې هغه مو د دنیا او د آخرت د ناکامۍ سبب وګرځي په شروع کې کوشش وکړئ او څه وخت تعلیم تحصیل کار او غریبي وکړئ نو وروسته به الله تعالی هر څه سم کړي مینه او مننه